جی السلام علیکم کتونکو زه راجا خان خلیل څنګه چې تاسو ګورئ چې زموږ پروګرام روان دی سیلونه او هغه د سردریاب کتونکو ورسره به داسې خبرې هم تاسو ته مخې ته راوړم کوم چې د هغه ځای ضرورت وي لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په شا باندې د اوبو یو ډنډه ولاړه ده او ډېرې ګنده اوبه دي پکې کتونکو دا یو ډېر ښکلی پارک دی خو د دې ځای واکدار ته هم زه د خپل چینل په ترو باندې دا پیغام دا خبر رسول غواړم چې داسې ګندونو ته چې په داسې ښکلي پارک کې دي نو مهرباني وکړئ د دې څه غم وکړئ زه تاسو مخکې بوزم چې دلته ډېر ښکلي کلو نور ځایونه هم دي نو واکدارو ته به دغه ویم چې په دې ځای کې لږ کار وکړئ په دې ځای کې ښکلي نور سپاټس جوړ کړي په دې ځای کې پارک جوړ کړي د دې ګندونو نه صفا کړي چې د دې ځای کم سیل کوونکي دلته راځي د سیل لپاره کم خلک راځي چې هغې ته او د هغې ماشومانو ته مسایل نه اوکې جی مخکې ګام پورته کوو او کوو د دې ځای سیلونه جی السلام علیکم کتونکو مونږ راغلی یو سردریاب ته تاسو پروګرام وکړو نور به مخکې ګورئ سردریاب ډېر ښکلی دی هغه تاسو وکړو خو د دې ځای یو مشر سره د دې پارک په حواله باندې یو څو خبرې کوو ځکه چې دلته زیات ګندونه پراته دي دا د دې ځای مین سړک دی تاسو ګورئ نه پې ماشومان راتلی شي نه پې زنانه راتلی شي نه پې بوډاګان راتلی شي لکه د ورځې په زرګو خلک دې ځای کتو لپاره راځي یو خو هسې زموږ په پېښور کې د سیل ځینه کم دي او بیا که کم شته هغه د داسې ستونزو سره مخ دي نو راځئ د دې ځای د یو مشر سره خبرې کوو او د دې ځای په باره کې دې یو څو تپوسونه کوو جي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې سر جی ټیک ټاک شکر دی ستاسو نوم زما خو جی جان محمد جانی نوم دی په ادب کې راته جان محمد جانی وي د دې ځای په باره کې تاسو څه وایئ چې راغلم دلته دا ګندونه پراته دي د دې ځای په باره کې څه وایئ د دې ځای واکدار آیا د دې څه غم نه کوي سر جی د دې خو برته زه دونه وایم چې واکدار دا دي چې دلته کوم ایم پی ای راشي یا کوم مینه راشي نو دا هوټ د ټیمه پورې مونږ پیژني صدر صاحب هم پیژني زما دکانداران هم پیژني چې کله هغې سملو ته ورسي بیا نه ما پیژني نه زما دکاندار پیژني د 2010 سیلاب نه واله تر اوس سیلابه پورې چې کم سیلابونه راغلي دي مونږ سره نه صوبې امداد کړی دی نه را سره مرکز امداد کړی دی نه را سره د دې ځای متعلقه ډي سی اے سی اپنی مدد آپ کار دی چې کله زمونږ بارانونه وشي دا ځای نه دغه شي د دې دکاندارانو نه زه پیسې راغونډې کړم د سیند نه دی کې زه شینګل واچوم اوس د بده مرغه اوبه راغلي دي جان محمد صاحب تاسو سره ډېرې خبرې وکړې ډېرې خبرې په زړه لا شته داسې نه ده چې نشته خو ستاسو د واکدارو په انتظار د سردریاب دا لارې پرتې دي مهرباني وکړئ که زما د اواز تر واکدارو پورې رسي نو د دې ځای خلکو ته د دې ځای واکدارو ته د دې ځای شتمنو ته سوال کوم چې دومره ښکلی سپاټ دومره ښکلی پارک دومره ښکلی ځای ستاسو په 400 کې ماشاءالله نو د دې ځای څه غم وکړئ ډېره مهرباني جان محمد صاحب ستاسو ډېرې په زړه خبرې دي ماته پته ده مهرباني جی الله دې آباد لره او الله دې شعر بعد د اجازت والم چې ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بېتاج یم جان محمد صاحب یو جهان مننه مهرباني سر ډېر ښکلی شعر ډېر ښکلی پښتون سره ډېره مزه راله راکړه مهرباني سر الله دې وکړي چې زموږ د ټولو صوبې د ټول ملک دا ستونزې ختمې شي مهرباني ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني السلام علیکم کتونکو راځي مخکې ګام پورته کوو او کوو سیل ورسره به ستونزې هم ګورو که نه ځکه چې د دې هم څه حل روباسو راځئ